خای آخري خبره کوم آخري ځکه چې ټیک ټاک یو ملګري رانه پوښتنه کړې ده بار بار ټیک ټاک کې اکثر مختلف رنګ سوالونه کېږي خو یو ملګري پوښتنه کړې ده وایي زه په یو جینۍ مین یم خو زړه مې ترې نه صبرېږي وایي زه څه شی وکړم د دپاره ډېر یو اصلاحي بیان ده او د دپاره وایم پوهېږم چې ډېر درد لري ډېر سخته لري ما په ناستو شاګردانو کې کیدای شي دوی هم په دغه مرض باندې اخته شوي اوسېږي خامخا یو کس د ځوانۍ په حالت کې په دې مرض اخته کېږي خو زه درته علاج ښیم ښه ګوره اول یو شعر هم ډالۍ کوم هم دې ورور ته وایي لکه د نوک لکه د غاښ لکه د زړه دردونه لکه د نوک لکه د غاښ لکه د زړه دردونه څومره مې وزغمل د ستا د بلتانه دردونه بعضې دردونه ډېر زیات سخت اوسېږي لکه نوک او لکه غاښ یعنې زغمل ډېر زیات مشکله اوسېږي نو د ورور دپاره به هم زغمل ډېر زیات اوسېږي خو زه ورته دا خبره کوم که نه کله چې یوسف علیه السلام په بیبي زلیخا په یوسف علیه السلام مینه وه هغه د الله پاک د مینې نه خبره نه وه دومره وه حتی دې پورې چې مطلب غوښته یې چې د غلط خوانه ریلیشنشپ د یوسف علیه السلام سره قایمه کړي خو چې کله د الله مینه وکتله که نه یوسف علیه السلام یې هېر کړ یوسف علیه السلام الله ته سوال وکړي چې الله پاکه دا خو بیخي ما ته راګوري نه حتی زما بیبي شوه زما کور والا شوله په حقیقي ډول باندې په اسلامي ډول باندې په حلال ډول باندې زما ښځه شوله دا خو اوس ما ته هېڅ ټایم نه راکوي بیا الله پاک دغه مینه د یوسف علیه السلام په زړه کې او د یوسف علیه السلام مینه د بیبي زلیخې په زړه کې واچوله حقیقي مینه ګوره د الله پاک د پیغمبر علیه السلام مینه ده که چیرې هغه مینه تا زړه کې ځای په ځای کړه قسم په خدای چې د ښځې مینه د هر شي مینه به ته هېره کړې نو کوشش وکړئ که نه چې